زما ابۍ به زما ناوي په ډولۍ کې ویني زما ابۍ زما د مرګ خبر ته نه ده پیدا غیرت خو ژوند ته د رڼا د اهتمام نامه ده پښتو خو امن د ټوپک سنګر ته نه ده پیدا وای د زندګۍ د تیریدو هنر ته نه ده پیدا د زندګۍ د تیریدو هنر ته نه ده پیدا دا خاوره ولې د ګلونو کار ته نه ده پیدا په ټول مالت ته هیبت تیر کو چې قیامت شو جوړي بیا شپه کې مر او ز شپه خو نور ته نه ده پیدا ته لږ تیرا ته لاړ شه هلته به په خدای مین شي که تا ونه وي چې تیرا خو شر ته نه ده پیدا پرده واجب ده خو چې مخ د کتو نه وي د چا ملا صاحب ټیک ته خو سپوږمۍ څادر ته نه ده پیدا زه تر هغې پورې دروغ ګڼم د طب ترقي چې دوایي پکې زما پر هر ته نه ده پیدا زما خو مینه مستحکم ده د فطرت په یقین دا د فاني حسن په مخ باور ته نه ده پیدا زما ابۍ به زما ناوي په ډولۍ کې ویني زما ابۍ زما د مرګ خبر ته نه ده پیدا غیرت خو ژوند ته د رڼا د اهتمام نامه ده پښتو خو امن د ټوپک سنګر ته نه ده پیدا او مور خو د خپل بچي په سر د مینې لاس راکاږي مور خو د خپل بچي پرې کړي سر ته نه ده پیدا د دعاګانو مې ملګرو یو جهان مننه بس تکلیف مه کوئ هغه منظر ته نه ده پیدا ډېره مننه ډېره کلام بل ښه جي نو دا سید خان راته مخامخ ولاړ دی زه خو وایم سید خان ورته به ډالۍ کومه چونکې دا به بیا مېلمه راځي هم که نه او امان اوس راغی نو د امان سره هم پکې سره سره ډالۍ کومه وایي هسې لګیا یې ما ته سم نصیحت چا کړی هسې لګیا یې ما ته سم نصیحت چا کړی په ما د جام نه په توبه کې محنت چا کړی او قاتل دې رستو شي لومبې تپوس هغونه کوم زما ضرور د قتلېدو مزاحمت چا کړی د اقتدار په نشه مست په کرسۍ څوک ناستو لکه نوکر زما د خاورې خدمت چا کړی مشین مې لاس کو اعلان مې په مالت کې وکړو د ګلنده مې په ډولۍ کې شرکت چا کړی ډېره مننه جي او مقدمه زما د خاورې په تا چا وبیله کینئ راځئ د پښتونخوا وکالت چا کړی زه مخامخ په اوښکو نه یم چې بهیږي که نه زه رنګ ته ګورم چې زما تعزیت چا کړی چې د مجبور سړي په سر باندې لاس ایښی دی عمرې خو ټول کوئ خو دا عبادت چا کړی ولس ټکرې خوري د یو ګړنګ نه بل ګړنګ ته دا څوک ړاندو د دې قام امامت چا کړی زما د سر سودا په نیت د ثواب ټولو کړي خو بیا چې سر زما خرڅ شوی غیرت چا کړی په سر مو راغله نو اوس کور ته راځئ مرستې غواړئ چې په منظر و د منظر حمایت چا کړی